نیو براولو دلته په ټیبل کې اوس راځو انزرټ ټیبل لکه څنګه چې دی کې مثلا هغه ټولبار کې وو انزرټ ټیبل کلیک کوم زه ماته وایي څو کالمه دي وي څو روګانې دي مثال زه ورته وایم چې 10 روګانې دي 15 کالمه دې ځنه ما هغه فکس کالم دی کنټینس دی فټ ټو وینډوز دی فټ ټو وینډوز به کلیک کوو اوکې دا وګورئ مثلا دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل مطابق هغه ولیکئ عنوانونه پوزیشن پوزیشن ټلیفون نمبر او ایډرس مثلا دې ځای کې به تاسو چینجز کولی شئ همدا ډول انزرټ کالم ټو لیفټ رایټ یو طرف ته چپ طرف ته مثلا کوم کالم اضافه کوئ دا مثلا مخکې مونږ ویلي وو هغه کې د سل یوه خانه اضافه کوئ کوم طرف ته اضافه شي ګورئ دې خوا ته اضافه شو انډو دا زاړه درسونه دي ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل ډیلیټ کړئ یو رو ډیلیټ کړئ ګوره داسې کلیک کوم یو رو ته ډیلیټ شوله همداسې څومره چې کلیک کړئ دا روګانې به ته ډیلیټ کېږي همداسې یو کالم ډیلیټ کړئ ګوره داسې کلیک کوم مکمل دا نیم کالم به ډیلیټ شي ګورئ انډو همدا ډول دغه خالی کالم دی زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم راځم ورته وایم چې ډیلیټ کالم همداسې سل یو حجره هم ډیلیټ کولی شي مثال کوم خوا ډیلیټ کړي لیفټ چپ طرف ته دا ګورئ دې ځنه د دې خوا کړه دلته خانه خالي پاتې شو سلیکټ ټیبل غونډ سلیکټ کړئ یو کالم سلیکټ کړئ یو رو سلیکټ کړئ دې ځنه تاسو کولی شئ مثلا رو سلیکټ کړئ سل حجرې ته وایي مثلا دا یو حجره سلیکټ کوئ دا ګورئ دا خو مخکې نه سلیکټ کوه سپیس ووایي سلیکټ نه وي داسې راشئ ورته وایي چې سل ښه دا ګوره سلیکټ شوه مرج سره څه کار کوي هلته مې ویلي وو چې څو خانې سره بلاک کړو دننه شي یوه خانه جوړېږي ګورئ اوس یې کار وکړه مخکې کار نه کوي چې څو خانې سلیکټ نه وي دا کلیک یې ګوره یو شی سره بیرته دا خانه کلیک کړي سره سپلیټ څو خانې دې بیرته جوړې کړي مثال څو دي دا دوه دي نو دوه درې اوکې دا وګورئ بیرته خپل حالت ته راغی سپلیټ ټیبل څه کار کوي مثال دې ځای پورې تاسو کار کړی وی چې دا نیموم بس بیلوم بس دوه ټیبله ته جوړی راځه ورته سپلیټ ټیبل دا ګورئ پاس یو دا انټر زوام دا بیل شو د هغې نه ښه سپلیټ ټیبل هم وشو ټیبل آټو فارمیټ څه کار کوي موږ تاسو مخکې ویل چې د په ذریعه رنګ ورته یا سټایلونه ورته مخکې نه ورکړی شوي دي یا ریډیمیډ سټایلونه دي هغه سټایلونه ورته ورکولی شو دا زه اوکې کوم دا وګورئ انډو ښه راځو ټیبل ته آټو فارمیټ باندې پوه شو آټو فټ مغه فټ ټو کنټینټس فټ ټو وینډوز ګوره فټ ټو کنټینټس کلیک کوم لیکلو مطابق ورکوټې کېږي خانې فټ ټو وینډوز ګورئ بیرته مکمل صفحې پورې مثلا دا غټ شول دا ځکه تیز ځم چې دا مخکې تکرار شوي دي فکس کالم څه کار کوي څوک ویلی شي بالکل کله چې لیکلو کوم ګوره دا کالم غټېږي چې اوس زه فکس کالم کلیک کوم بیا به دا کالم نه غټېږي ګوره فکس کالم ما کلیک اوس زه ګوره دلته پرس کوم دا ګورئ اوس رو غټېږي ډسټریبیوټ څه کار کوي ما هغه کومې خانې چې وړې غټې هغه سره برابرې چې په خپله لاس جوړ کړو هغې کې بیا اکثره بعضې خانې وړې بعضې غټې چې ورته لکه دې کې هم بعضې شته ګوره دا زه بلاک کوم او ورته همدا سره برابرې کړم او اوس ورته راځم ورته وایم چې کالم وګورئ ټولې سره برابرې دي یو د بل نه غټه نشته ښه کلوز نو نیو دلته د آټو فټ نه وروسته هیډینګز روز ریپیټ دا څه کار کوي زه یو ټیبل انزرټ کوم کالمونه دې 1500 وي او روګانې دې 1.5 سل مثال زه دلته هیډینګ ورکوم نیم شو پوزیشن شو ایډرس شو جاب ټایټل شو او ټلیفون نمبر شو دا ما ورکړه زه اوس ګوره پرنټ پریویو کې ګورم نورو صفحو کې هم زه ټیبل لرم ګوره دلته هم شته دلته هم شته او دلته هم شته زه غواړم چې دغه هیډینګز په دې نورو ټیبلو کې هم تکرار شي ځکه څه بیا لیکم نو راځئ دغه بلاک یې دلته ګوره ما اوس دې ځای ته راولئ دې ځای ته ګوره کلیک وکړئ دا غونډ خپله سلیکټ کېږي دا رو چې سلیکټ شو راشي ټیبل ته او ورته هیډینګز روز ریپیټ دا کلیک کړئ اوس پرنټ پریویو ته لاړ شئ وګورئ په هر یو ټیبل کې دا شته ګورئ په دې صفحه کې هم شته په دې صفحه کې هم شته په دې صفحه کې هم شته هره صفحې ته به بس دا خپله لاړ شي هیډینګز روز ریپیټ باندې پوه شولئ کنورټ څه کار کوي مثال دغه لیکل موږ ټیبل کې کړي دي دا کنورټ کوم ټیبل نه وباسم مثال کنورټ ټیبل ټو ټیکس دا وګوره
مسافه یې چې ټیب مسافه دې پکې وکړئ. اوس دلته زه کلیک کوم او ګورئ هغه د ټیبل نه وتلي پاس بیرون دي. همداسې که تاسو مثلا ټیبل نه ټیبل مو جوړ کړی دی او بیا وروسته مې لیکل وکړه دا مثلا موږ وروسته لیکل کړي غواړو ټیبل کې دننه شي انزرټ شي مثلا دا سلیکټ کوم زه او دلته راځي ټیکسټ ټو ټیبل دا ګوره زه کلیک کوم مسافه دې چې وي ټیبز وي مثلا همدومره کالمه دي بله مسافه تاسو دې ځنه انتخابولی شئ کامه یې منځ کې پاراګراف مارک کې دا زه اوکې کوم دا ګورئ ټیبل کې دننه راغلی دا لیکل. ښه سورټینګ څه کار کوي؟ سورټ مثلا A نه Z پورې Z نه A پورې څنګه دا زه بندوم نیو دې ځکه یو ټیبل راولم چې لږې خانې کمې وي دا تقریبا 10 پورې دا ګوره چې دې ځای کلیک کوم نیم دې ځای کلیک کوم مثلا دې باندې موږ کار کړی و صمد دی مثلا عمر دی زبی دی عمران دی توریال دی خالد دی مثلا بل چې اسد دی وسیم دی منصور دی دا نومونه ما ولیکل. زه غواړم مثلا چې دا اوس د A نه Z پورې Z نه پورې مثلا داسې منظم کړم نو راځم ورته یم سورټینګ ګورې دلته اسنډینګ وایي A نه Z پورې ډسنډینګ Z نه A پورې دا زه اوکې کوم ورډ فاونټ نو ولیډ ریکارډ ښه ولې اوس به راشو ورته به وایو چې اوس به پیدا کړه اوس بلاک سلیکټ مخکې مونږ نه یو څه سلیکټ شوی ګوره دلته راغله نو هیډر را یا هیډر را دلته به دا ګوره ضرور انتخابوی که چېرته موږ نو هیډر را انتخاب کړو دا نیم هم ګوره د ان په خانه کې راځي بیا نو موږ ورته چې هیډر لرو موږ او زه اوس اوکې کړم ګوره A نه شروع شو ان تر زیډه پورې او نیم په خپل ځای کې دی. که چېرته مثلا موږ ورته ګوره سورټ ته راځم ورته یم ډسنډینګ یې کړه Z نه A پورې او زه ورته هیډر نه کلیک کوم او اوکې ګوره بره زبی راغی نیم وګوره د ان په خانه کې دی ON نو ګوره دا انډو کوم زه دلته دغه یو خیال ساتئ تاسو که چېرته هیډر لرئ ضرور دا هیډر ته کلیک کوئ بیا اسنډینګ ډسنډینګ کولی شئ تاسو ډېر په اسانه طریقې سره. ښه